څو شیان چې د دې نشاندهي ډېرو خلکو ملګرو کړې ده. یو دا چې ته په بدۍ کې خپل خویندې بچیانې په بدۍ کې بل چا ته ورکوې. ګناه چا کړې ده؟ ګناه سړي کړې ده، ګناه پلار کړې ده، ګناه ورور کړې ده، او سزا چا ته ورکول کېږي؟ سزا خور ته ورکول کېږي. دا نه په اسلامي معاشره کې شته، دا نه په انساني معاشره کې شته، او دا د دې مثال په تاریخي پښتون معاشره کې د دې نه نشته. دا د پردیو خویونو چې موږ یې راوړو، نن موږ دا خویونه په مخ اخیستي دي. اتیا کاله سړي د 15 کاله ماشومانې، نجونې، خویندې، بچیانې دا ودرېږي. دا ډېر غیر انساني فعل دی، دا غیر پښتني فعل دی، دا غیر اسلامي فعل دی چې ته ماشومه بچي دا ته 80 کاله 80 کاله یو سپین ږیري ته، یو زوړ سړي ته ودرې. دا ظلم دی. د دې ظلمه پښتون تام راګرځي. قدرمنو عزیزانو، موږ به دا کلتور چې نن یې موږ ورځ مانځو، بېشکه دا د یووالي ورځ ده، دا د پښتانه د اختر ورځ ده. دا موږ د اختر لمانځو. دا ورځ موږ هم دوست ته پیغام ورکوو، هم دشمن ته پیغام ورکوو چې پښتون یو دی. موږ دا پیغام جهان ته ورکوو چې دا کومه تپه تاپه پښتانه د ترهګر لګولې ده، د وحشي نه لګولې ده، د قاتل نه لګولې ده، دا پښتون نه دی. دا خویونه د عربیانو دي، دا خویونه د نورو خلکو دي. چا چې دهشتګرد د سوچ لري، څوک چې تم نظره فکر لري، دا د هغوی خویونه دي. پښتانه ډېر ازاد دي. پښتنو خویندو ومیندو ته په هر څه کې ونډه ورکړې ده. سپین ږیري ناست دي، مشران ناست دي، تاسو په دې ګواه یاست چې دا زموږ خویندو به په سرونو باندې کپړې راخیستې وې، ډز به یې راخیستي وو، په کورونو به یې ګرځېدلې، زنانو ته به یې کالي ورپرې کول، خپل تجارت به یې کولې. د ملالۍ انا مثال زما او ستا تر مخ دی چې دی هم په سیاست کې، هم په جنګ کې، د وطن د قام په دفاع کې ډېر جنګونه کړي دي، ډېر سیاست کړی دی. زموږ پښتني ټولنه و مور خور بچی ته د